بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم د پښتورګو یا د ګردو په تیږو باندې بحث وکم. دا چې یوه عامه ستونزه ده او اکثره انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوي. تر شا ډېر زیات اختلاطات هم لري. مخکې له دې نه چې په تیږو باندې وغږېږم، اول غواړم د ګردو په وظایفو باندې بحث وکم. ګردې د بدن یوه حیاتي عضو ده، مختلفې دندې سرته رسوي. لکه مثلا د وینې په جوړېدو کې ډېر زیات مهم رول لري. د وینې د فشار په کنټرول کې هم ډېر زیات رول لري. بله دا ده چې د بدن څخه اضافي او زهروي مواد اطراح کوي، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د بدن د مایعاتو او همدارنګه د بدن د منرالونو ترمنځ توازن ساتي. دا چې دغه تیږې ولې پیدا کېږي، د دې لپاره ځینې خطري فکتورونه دي. یو دا ده که چېرته وزن زیاتوالی وي، دا د دې سبب کېږي چې په هغه شخص کې تیږې رامنځته شي. بله دا د هغه خلک چې ګرځېدل نه کوي او په ځای باندې ناست وي، د کمو اوبو څخه استفاده کوي، مساله لرونکي مالګه او همدارنګه سره کړې غذاګانو څخه استفاده کوي. دا د دې لامل کېږي چې په یو شخص کې تیږې رامنځته شي. غټ لامل دا ده چې کله د بدن مایعاتو او همدارنګه د بدن د منرالونو ترمنځ توازن خراب شي، یعنی هغه منرالونه چې هغه باید اطراح شي، اوبه موجودې نه وي په بدن کې، د هغې غلظت لوړېږي او خپله چې د دې غلظت لوړ شو نو هلته ترې یو کلک جسم جوړېږي چې دې ته بیا تیږه وایي. د دغه تیږو اندازه مختلفه ده، د بورې د دانې څخه واخله تر کوچنیو بالونو یا توپونو پورې. اعراض او علایم مختلف دي. تر هغې پورې په ناروغانو کې اعراض نه ورکوي تر څو پورې چې تیږه د خپل اصلي موقعیت څخه نه وي خوځېدلې. کله چې تیږه د اصلي موقعیت څخه روانه شي او په لاره کې د کم بندښت سره مخامخ شي، نو هلته په ناروغ کې کیدای شي اعراض او علایم پیدا کړي. دغه اعراض او علایم اکثره د ګردې څخه چې تیږه روانېږي په حالب کې د نښتو له وجې یا کله چې حرکت کوي، په دغه وخت کې اعراض او علایم ناروغ ته پیدا کیدای شي. حالبونه هغه پیپونه دي چې د ګردو څخه مثانې ته ادرار او اضافي مواد انتقالوي. اعراض په مختلفو ناروغانو کې سره فرق کوي، خو په ټولو ناروغانو کې یو څو اعراض چې دا مشابه ورکوي. یو دا ده چې کیدای شي د ملا، ګیډې او د تشي درد ورسره موجود وي. بله دا کیدای شي په تش ادرار کې وینه وي او د ده سره په خوا کې کانګې او زړه بدوالی دا موجود وي. د دې لپاره موږ مختلف معاینات ترسره کوو، د سیټي سکین، همدارنګه الټراساونډ، یورین اگزایم، ایکس رے او داسې نورو معایناتو څخه استفاده کوو تر څو پورې واضح کړي چې آیا تیږه شته ده او که نه. د تیږې موقعیت او همدارنګه د تیږې جوړښت موږ ته په ګوته کوي. د ګردو دردونه اکثره ثابت وي، یعنی که چېرته ناروغ ناست وي، ولاړ وي او یا پروت وي، د دوی دردونه نه آرامېږي او هماغه په یو حالت باندې وي. کیدای شي شدت پکې راشي خو کموالی پکې نه راځي. که چېرته د تیږې اندازه وړه وي، کیدای شي د درملو یا د زیاتو اوبو څښلو په واسطه باندې بیرون ته ووځي. خو که چېرته د تیږې اندازه غټه وي، نو دا بیا د جراحي عملیې په واسطه باندې تداوي کیږي. مخنیوی دا ده چې د زیاتو اوبو څخه باید استفاده وشي، یعنی هغه خلک چې کمې اوبه څښي په هغوی کې چانس زیات دی. د پاکو او فلټر شوو اوبو څخه باید استفاده وشي. د سره کړې مالګې او همدارنګه د پروټین لرونکو غذاګانو څخه باید مخنیوی وشي. او بله لاره دا ده چې تمرین باید ورسره وشي تر څو پورې د تیږو د رامنځته کېدو چانس له منځه یوړل شي.